عزیزانو زه په ګرد دنیا کې یوه نسخه در ښیم د مشکل چې هر مشکل زما دا یقین دی و تاسو که زما سره دا خبره تسلیمویم ستاسو خوښه ده که نه تسلیمویم ستاسو خوښه ده هیڅ جبر نه دی هیڅ زور نه دی یوه نسخه زه در ښیم چې د هر مشکل دپاره که نه وسوله که ستا دا مشکل حل نسو بیا راسه زما لاس راکاټ او که نو زه نه وم راسه زما قبر په ډبرو که نو راسه زموږ مسجد ته ډبرې ونیسه زه یو نسخه در ښیم نسخه چی شته اوله خبره دا د عزیزانو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله ماخستن سړی پرېوځي اودس وکړه په اوداسه سره پرېوځه بیا ذکر کوه الله سبحان الله الله اکبر لا اله الا الله صحیح زموږ خو داسې خانه خرابه ده چې ماخستن پرېوځو اخرنی کار زموږ دا دی د فیسبوک هغه یو پیج لا پاتې هغه لا پسې وګوره اخرنی کار مې دا دی په هغه کې پسې پرېوتلي موبایل یا غوږو ته پروت یا پښو ته پروت یا لاسو ته پروت بس په هېڅ یو دا خبره ده یو هغه ده چې ما درته ویل اودس وکړه راسه پرېوځه د الله رسول فرمایي ذکر کوه په د هغه کې ته بیده څه وایه او بیا د شپې ته پر اړخ راوښتلې نو سړی راویښېږي عام طور چې راویښ شولې په دغه حال کې د الله څه شی وغواړه الله به خامخا ستا د مشکل لرې کړي د الله څه چې ته هره دعا وغوښته یو خو به دا وي چې الله پلار مې مړ دی هغه راژوندی کړي صحیح یا الله واده نه لرم ما ته زوی راکړي دا خبرې چې وباسئ صحیح سو د الله رسول فرمایي مشکات شریف حدیث دی انشاءالله الله به ستا هر مشکل چې دی هغه در ختم کړي یا به در اسانه کړي ستا مشکل به الله لرې کړي ماخستن اودس وکړه پرېوځه ذکر کوه په هغه کې پرېوتلی د شپې راپورته سولې پر اړخ اوښتلې ضروري نه ده چې پر اړخ اوښتې ته راپورته سوې په دغه وخت کې تا دعا وغوښتله الله په هېڅ صورت ستا دعا نه ردوي دا یوه خبره درته وکړه دویمه خبره به زه درته وکړم عزیزانو تاسو دا زموږ تیخونو عجبه ښار دی په دې کې چې څومره بې احترامي د الله او د رسول د نامه سره کېږي تقریبا په کافرانو کې به دومره ظلم د الله او د رسول د نامه سره چا نه یې کړی صحیح هغه توری دا دی چې زه دې ته وایم عزیزانو دا نسخه ده چې هر ځای مې د الله نوم ولیدی د الله په نالۍ کې مې ولیدی په ګټر کې نعوذ بالله ولیدی پر روډ مې ولیدی پر سړک مې ولیدی په لاره کې مې ولیدی په لا اله الا الله محمد رسول الله ته دا کاغذ راواخله بیا که خراب سوی و صفایه که راواخه د یو دیواله په چون کې کښېږده پر دغه ځای بیا دعا وغواړه په خدای په ذل جلال دې زما قسم که ستا دعا الله رد کړي دا زه تا ته یو نسخه در ښیم پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه یو روایت کې راځي بشر حافي ډېر غټ بزرګ دی الله والا دی نن تقریبا 1000 کاله مخکې تېر سوی دی څه پورته کښته وي د بېدینه سړی و بېلارې سړی و ګناهګاره سړی و پر لارې را روان ولو چې ویې کتل یو نالۍ ده په هغه کې کاغذ پروت دی پر کاغذه باندې د الله نوم لیکلی دی چې لیکلی دی ورته ویې کتل ډېر افسوس ورته ودرېد را ولاړ سو دا کاغذ یې راواخیستی په یو درهم باندې ولاړ یې عطر واخیستل دا کاغذ یې صفا پرېنځوئ بیا یې وچ کوئ بیا یې دا خوشبو ورباندې ولګوله دا کاغذ یې بیا یو سم ځای کښېښوئ د شپې په خوب کې څوک ورته وایي وایي تا زما د نامه احترام وکئ زه به ستا د نامه تر قیامته احترام لرم زه به ستا د نامه ستا نوم به زه ژوندی ساتم تر قیامته پورې تر نن ورځې د اولیاو نومونه چې راسي پاکې د بشر حافي نوم هم ستا راغلی دی حالانکې 800 کاله مخکې خبره ده څه وجه وله یو کاغذ پر هغه د الله نوم لیکلی و دا ته ناره والا چې خدای دی ذلیله کړي دي پر دنیا یې لا د اور پر کوره کښېنولي په دنیا کې لا دا د 10 روپۍ په خاطر هغه زموږ ته اردو اخبارونه راواخلي انګریزي نه راخلي باقي خو د الله نومونه نشته دا راواخلي بیا په دا کې خلکو ته ډوډۍ ورکوي په دې کې سموسې ورکوي په دې کې چولې ورکوي په دې کې پکوړه ورکوي په دې کې هغه نخود مخود شی وی ورکوي او دا کاغذ چې بیا وغورځوي ستاسو په دا خبره سر خلاصېږي که نه خلاصېږي اچھا د الله د نامه دومره توهین نه دی کړی لکه زموږ مسلمانانو چې کړی دی نوم یې عبدالله دی
پر هغه ویزیټینګ کارت باندې عبدالله لیکلی دی ته نه په خبر دستان کارت خلک ورځي ته نه په خبر دغه اخبار دی په اول سر کې دی آیات راخلي آیات راخستې دغه ترجمه یې کړې ده ورسه وګوره نږدې ټاپ دی ورسه وګورئ په دا نالۍ کې که تاسو نه کوئ پیدا زما لاس را کاټ کړي دا چا کړي دا د مسلمانانو کړي وشعل جو هلته بیا یو کافر شکنځاوه کې نعوذ بالله ګر جهان خپل کور ته ور واچي وایي کافر نبي علیه السلام ته شکنځا کړي تا نن چیش کړي دي تا د داود نوم کم ځای ته ورسوئ تا د هارون نوم کم ځای ته ورسوئ تا د محمد نوم کم ځای ته تا د احمد نوم کم ځای ته ورسوئ تو خدای ته ووایه و زنانه یم د هغې د خاوند نوم په مردار اوبو کې پروت دی تو خدای دا ښځه به دا وکړي چې دا کاغذ دغه رقم په مردار اوبو کې ورلکي چې د خاوند تصویر یې لا هم ورسره یا ځان وژنې کاغذ بچاوي پاکې د خاوند نوم دی د خاوند د کوروالا ډېر ښه تعلق دی آیا که د الله او د بنده ډېر ښه تعلق دی څه ووایه په دې باره کې چې یو سړی دی مطلب د پلار نوم یې پر کاغذه لیکلی دی پر پوسټر لیکلی یا په مرداره نالۍ کې پروت دی باندې رالی ته خدای چې هر څو نافرمانه زوی سي د خپل پلار نوم به نه راوباسي د مردارې نالۍ څه خامخا به راباسي ته ووایه د الله د دې پلار او د زوی په مابینځ کې ډېر زورور تعلق دی که د الله او د بنده په مابینځ کې څونه لوی موږ د الله و نامت ته بې احترامي او بې حرمتي چې د هغه ورکړې ده نعوذ بالله روایتو کې راځي طبراني حدیث دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله پر یو کاغذ باندې د الله نوم لیکلی کله پر کاغذ باندې د الله نوم لیکلی د الله نومونه ډېر دي نو خاص کر الله را واخله ستا ته دلته وګورې زه والله پر دا لارې اوس نفس مې تنګېږي نه تېرېدی سم نه درېدی سم خبره زیواله کولو مردار یو بولې پاکې داس مطلب په لاس کې شی راسره وشناخت تعلومه دلته ژر راشي چې رالې ماله هله دا ژر دا کاغذ راوباسه راویستې ماله سمې کښېږده دا د الله او د رسولو د انبیاو نومونه دي د انبیاو یاره ولې ظلم کوئ مه کوئ ظلم مه کوئ الله به مې نسل در تباه کړي نسل نم و نشان به الله در میټاو کړي مه کوئ دا مه کوئ پر هغه قبرو چې کتبې لګېدلې پر هغه د الله نومونه لیکلي آیت کرسیانې لیکلي زموږ ته یې درې دي څه د عربو یې درې خو نه دي سپیان راشي بولې ورباندې وکړي تو خدای سپی ملامت دی که مړی ملامت دی که ژوندی ملامت دی ته ووایه سپی ملامت دی که دا مړی ملامت دی که هغه ژوندی ملامت دی ته ووایه دا څوک پر دا د الله پر نامه پر آیت کرسي باندې پر قل والله باندې دا سپي بولې وکړي د دې پوښتنه به د چا څه سپي څه کېږي یا مړی څه کېږي یا که مړي وصیت کړی د مړي څه کېږي که وصیت نه و کړی دا بل چې کوم ژوندی دی هغه څوم کېږي صحیح سنو دا زموږ ته چې حال دی د الله د نامه د بې حرمتۍ حال دی نو پیغمبر علیه السلام فرمایي یو کاغذ دی پر هغه د الله نوم لیکلی دی هغه یو بېکاره ځای پروت دی په لاره کې پروت دی خلک پکې خېږي مرداره نالۍ خو لاکر سره مشهوره وه د الله رسول فرمایي کنز العمال حدیث هم دی هغه وایي 80,000 فرشتې الله رب العزت راولي د الله نوم په خپل لپیټ کې واخلي 80,000 فرشتې و دغه نامه ته ولاړې دي چې ما ورته جن تېرېږو 80,000 فرشتې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الله رب العزت خپل یو ولی خپل یو دوست پر دا لار را روان کړي 100 کسان تیر سلو 1000 کسان تیر سو کاغذ پروت و اخبار پروت و جنگ اخبار پاکې هغه کلمه لیکلې وه پاکې آیات لیکلې وه پاکې د الله او د رسول نومونه راغلي وو 1000 کسان تیر سو نه ورته کتل بس چې تیر به سلو لیدل یې د 1000 کسانو بعد یو سړی را روان دی هغه رالی دی کاغذ لنه دا کاغذ یې پورته کوي د الله رسول فرمایي الله په خپلو دوستانو کې یو دوست پر دا لار را روان کې د هغه ورته فکر کې هغه بیا دا کاغذ راواخلي بیا یو سم ځای چې دی هغه خوندي کړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دغه د الله د نامه احترام یې وکړئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الله رب العزت دی خو مشوره وه د مور پلاره سره عذاب لرې کوي که په قبر کې په عذاب دا پرېږده د الله رسول فرمایي که د مور پلار کافرانو مړه په قبر کې وو د کافرانو خو ډېر بد عذاب دی په قبر کې د الله رسول فرمایي د زوی د دې نیک عمل په خاطر تر یو حد پورې به الله د مور پلار سره عذاب لرې کوي تر یو حد پورې دا څوک دا چې کله د الله عظیم ښایسته نامه څوک چې وکړي احترام چې دی هغه وکړي دا نسخه ما در وښوله وګرځئ پر دا لاره وګرځئ که پریشانه ولې ګرځه د اخبارونه ګوره کاغذان ګوره بیا کاغذان ګوره
بیا چیش کوه بیا راولاړ څه د الله نوم په علیحده پکې وګوره زه کله په پښو ځمه څه به کله رځمه زه علیحده بیا پسې ګرځم علیحده پسې ټیک دی خلک دې ګوري چې لیونی دی کې دماغ کار نه کوي نو دا کاغذ بیا ګورم پاکې د الله نوم لیکلی د دې خوشحالي بیا په هغه ساعت کې بیا ته کیسه وکړه چاته چې دا څومره خوشحالي لري دلته بیا ته دعا وکړه ستا دعا دې نشي قبوله زما لاس راکاټ کړه که ستا دعا الله نه کړه قبوله ها تا به سار دا کار کړی دې څه سم کښېنه یار زه تا ته ګورم که دا تا به سار کړی ماښام یې د الله څخه غواړې دا مه کوه زه دا تاسو ته 1000% ګارنټي در کوم که الله ستا دعا نه قبول ورسي دا د مشکل د ختمېدو د اسانه کېدو زه دا نسخه ورته ته در ښیم دا وکړئ وګرځئ د الله نومونه وګورئ د الله د نومو سره چې خلکو کوم بې حرمتۍ کړي دي والله زړه په دې وژاړي زړه ولې مسلمانه ولې ظلم کوي تا چې کوم شاپر جوړ کړی دی پر هغه دې خپل نوم ولې ورکړی دی ای ظالمه ولې دې دا ورکړی دی ته په دا نه خبر ته مسلمان نه ته کلمه ګو نه وایې چې یې بیا ولې دا خپل کوي دا زما یقین دی ما سل وار ازمولې دا خبره دا هغه بغیر هم چې دا خبره نه وه ما دا کار کوئ الله دې په ټول ژوند والله که ذلیله کړي بشر حافظ ته ویلې ول زما د نامه احترام دې وکړئ ستا د نامه احترام بیا زه وکړم نن 900 کاله بعد هم بشر حافظ د پر دا منبر باندې یادوم په دا 1000 کاله کې لږ انسانان تېر شوي دي د ده صرف کمال دا ولو چې د الله د نامه احترام وکړي